وحید الله جرار الحنفی صاحب تا شاگرد خاص د شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام د یوسو نارو جواب راکړي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره رسالت، نعره رسالت. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کله پسر او مال یریږي چې ایمان لري څوک، کله پسر او مال یریږي چې ایمان لري څوک، کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک. محمد امین پننګ د دین کفن پسر تړلې ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک. ناس ملګري په اخلاص او محبت سره اوچت آواز سره درود شریف ولولئ. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. مجلس کے ناس شیخ المشایخ، شیخ القرآن والحدیث، بقیت السلف، حضرت العلامہ و مولانا حبیب اللہ صدیقی سے محترم او زما ډیر محترم د عزت ور دا شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام شهید رحمت الله تعالی علیه د دو ګلانو قاری و حافظ علامہ عزیز الرحمن ابن شیخ صاحب او قاری و حافظ علامہ لعل الرحمن ابن شیخ صاحب مبارک د شهید شیخ سے مبارک د قرآنی اشخاصو تاسو ته مخامخ تشریف فرما خوږو درنو علماو او زما د اهل سنه والجماعه او مذهب حنفیه سره تعلق لرونکو معززو مسلمانانو ورونو، زدلتا د خبرو په اراده باندې نوم راغله مونږ ته پکو غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه دیدار را تعالی ډیر مودباد را نصیب ک او دا غوی مبارک په خوب کې اغمینا زده طرف تراخ کلم چې زده نورانی جلسه ته شرکت وکم ولو کما ته قوی عذر شرعي د دې درنو علما او مشایخ وړاندې به څه خبرې وکم. مختصرا یو څو خبرې خو ستاسو د ټولو ملګرو به توجه غواړم. مخکې د دې نه چې ما باندې مخکې د دې نه چې زما خبرو ته غلط نسبت وکړي، زه به په خپل بیان کې یو خبر همداسې نه ذکر کوم چې هغه د ښکلې عقیدې اهلسنه والجماعه او د مذهب حنفي په خلاف وي. بیا به ذکر نکم په بیان کې خبره ذکر نکم چې مونږ د چا د یادونو په ځای کې ناست یو چې په ما باندې د ټولو نه زیات احسان دی. شیخ المشایخ بقیت السلف سلطان المناظرین المحقق النابغه غلام حضرت درسونه کو دا په هغه صورت کې رنگ وروړي چې زمونږ د خانقاه
زمونږ دا مدرسه زمونږ دا درس و تدریس دا د عقیدې اهل سنت والجماعت په اصولو باندې روان وي. که چېرته زمونږ په مدرسه کې زمونږ په خانقاه کې زمونږ د جهاد په صف کې داسې خلک وي چې هغوی د دې عقیدې د اصولو خیال نه ساتي، هغوی د مذهب حنفي د اصولو خیال نه ساتي، نه به د مدرسه په مخه لاړ شي، نه به د خانقاه په مخه لاړ شي، او نه به د جهاد د صف په مخ باندې لاړ شي. مختصر وخت کې هغه علما او مشایخ چې تاسو به هغوی پسې تک کوئ، څلور خبرې به په داسې علماو کې پیدا کوئ چې دا څلور خبرې چا کې پیدا کی نو دی عالم پسې په پټو سترګو باندې مزل کوئ. اولنۍ خبره چې تاسو کم پیر پسې مزل کوئ، تاسو کم مجاهد پسې مزل کوئ، تاسو کم عالم او مدرسې پسې تلل غواړئ، د هغه به عقیده وګورئ. که د هغه عقیده اهل سنت والجماعت د اصولو مطابق وه، د هغه عقیدې او د هغه د مدرسې د جهاد د خانقاه اصول د اهل سنت والجماعت د اصولو موافقو، نو بیا داسې عالم پسې تګ وکئ، بیا داسې پیر پسې تګ وکئ، بیا د جهاد یو مجاهد یو رهبر پسې تګ وکئ، بیا به تاسو په غلطه لار باندې نه بوځي. عقیده به د اهل سنت والجماعت وي، دا اولنی شرط دی. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به اکثرا فرمایل مونږ نه دیوبندیان یو نه بریلویان یو، دا خبرې ډېرو ملګرو تاسو هم خوند نه ورکوي، خو زه تاسو د دې خبرې په حقیقت او په تل باندې پوه کړم. زمونږ د صوفي سلسلې سالار پیر ارچی خراسانی اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک بنده خبر د بریل علما پیرانه خپه شول، یاره دوی وایي چې مونږ دیوبندیان او بریلویان نه منو. نن هم د هغه یادونو په مرکز کې دا زه جارن بارن وایم چې مونږ نه دیوبندیان یو نه بریلویان یو، دا چغه زما د پیر هم وه، دا چغه زما د شیخ هم وه، خو د دې به دا مقصد نی چې مونږ دیوبندیان نه منو یا بریلویان نه منو. زمونږ شیخ صاحب او مبارک صاحب دوه تلې مونږ ته راکړي، په یو تله کې اصول د اهلسنت والجماعت دي، په بله تله کې اصول د حنفیت دي. یو دیوبندي عالم که مدرسه چلی د جهاد په صف کې دی، مونږ به د ده د مدرسه د جهاد صف او د ده د علم به راواخلو، که د ده اصول د اهلسنت والجماعت په تله باندې برابر وو، د ده اصول د حنفیت په اصول او په تله برابر دی، زمونږ ورسره اختلاف نشته، مونږ به د ده اصول ګورو. که چېرته یو بریلوی وي عقیده یې اهلسنت والجماعت وي، مذهب حنفي په اصولو برابر وي، ولو که ځان ته نسبتا بریلوی وایو زمونږ ورور دی، مونږ د ده د بریلیت خلاف نیو. مونږه که د دیوبندیانو مخالفت کړی دی، د هغه دیوبندیانو چې جعلي دیوبندیان دي، د اصل دیوبندیانو د صف بدنامۍ، مونږ د ډاګی شیخ صاحب غونته دیوبندي ته سلام کړو، مونږ د مردان اسماعیل شیخ صاحب غونته دیوبندي ته سلام کو، مونږ د هغه مشایخو خلاف نیو. نو زما شیخ چې کومه خبره کړي یا زما پیر چې کومه خبره کړي، دا افترا پې مه تړئ چې هغه دیوبندي یا بریلوي نه مني. هغه مبارکان اصول دو چې زمونږ دین ډېر وسعت لري، زمونږ عقیده ډېر وسعت لري، دا د دیوبند یا د بریل په صادر کې مه راټولوئ. ولې د دیوبند په جامه کې داسې دیوبندیان شته، لږ ساعت کې تاسو لیده چې نوم د دیوبندي استعمالی، نوم د دیوبندي استعمالی، خدمت وهابیانو ته کوي. د بریل په جامه کې مونږ ډېر داسې بریلیان بیا مونده چې نوم یې د بریل دی، خدمت بشیه ته کوي. زمونږ شیخ او زمونږ پیر د سالار د سلسلې د هغه مبارک نظر دو چې هغه دیوبندي چې هغه وهابي مخالفت نه کوو. ګورئ زمونږ د دیوبند په نسبت کې مشایخ دي، استادان مو دي، خو د دې به دا مطلب نی زه هغه دیوبندي مشایخو نه م ګیلهمند یم، د ریکارډ په ذریعه م ورته وایم چې حق پرستي وکئ. کم سړی چې په مذهب حنفي یوځای شي، کم سړی چې د اهلسنت په اصول یوځای شي، هغه سړی ځان ته نږدې کا. که ستا د دیوبند په کور کې د دیوبند په جامه د ښکلې عقیدې مخالفت کوي، د مذهب حنفي مخالفت کوي، ستا د دیوبند عقیده شرمئ، حنفیت اهل سنت شرمئ، هغوی
میں مطالبه د داسې دیوبندي د صف نه بهر کا دنه تا ته خیر نشته. حق پرستی دا ده چې ته به د اهلسنه والجماع او د فقه حنفي په اصولو باندې رایوځای کېږي. ما په افغانستان کې په سپین بولدک کې دا خبره هلته وکړه، هلته امارت اسلامي د راځي اصول به د اهلسنه والجماع مذهب حنفي که چېرته مونږ په حنفیت باندې راټول شو مونږ څوک نشي ماتولی. مونږ ځکه تسنس یو چې مونږ خپله لاره پرېښه. زه به خپلو بعضو ملګرو نه هم ګیله وکړم، چا چې د یادونو په دې مرکز کې درس ویلی دی، چا چې دلته د یادونو په دې مرکز کې د بخاري او د مسلم او د ترمذي درسونه ویلي دي، چا به چې شهید شیخ الاسلام ته راغی او د چړو په حیث باندې بناسو، نن هغه هم وایي دا خبره ټیک نه ده چې موږ نه دیوبندي ونه بریلوي یو، نن هغه هم د شیخ صاحب په ذات باندې جرحه کوي. نن مې داسې خلک هم پیدا کړه څوک به چې د چرچړو په حیث راتله زما شیخ ته به په خپو کې ناستو. نن چې د شهید شیخ الاسلام خبره راشي خلک وایي دی تفرد دی، دا د شیخ صاحب تفرد دی. که بله یو خبره راشي دی تفرد دی. نه، ما شهید شیخ الاسلام سره څومره وخت تېر که هغه مبارک ارمان دو چې زه دا ټول خلک خوا که صیفیان دي، که قادریان دي، که چشتیان دي، که سوروردیان دي، که د دیوبند علما دي، که د بریل، د هغه مبارک ارمان دی چې زما د شیخ دا نظر و چې هغه مبارک د حنفیت په صادر کې دا ټول امت راټولولو، د اهلسنت په اصولو یې راټولولو. ولې؟ اتفاق د حنفیت په اصولو کې دی، اتفاق د اهلسنت په اصولو کې دی. یاد ساتئ چې تر کومې مونږ په حنفیت او اهلسنت نیو رایوځای شوي مونږ اتفاق نه راځي. مونږ ته به دشمن هم داسې څپېړې راکوي دا حال کې چې راته راکړي. ولې؟ که زما د سیفیانو جنازه وځي نور یې تماشه کوي، که د نورو جنازه وځي مونږ یې تماشه کوو. په دې باندې به مونږ د عقیدې خدمت مخکې یو نه دی شو، په دې باندې به مونږ د فقه حنفي د مذهب خدمت ونه کړی شو. مونږ به هله خدمت کوو چې مونږ په یو پلیټفارم خپل واړه واړه اصول د خپو لاندې کو، اصول د حنفیت راوالو، اصول د اهلسنت والجماعت راوالو. دا زما د شیخ صاحب ارمان او دا زما ارمان دی، همدې تحریک ته زه لګیم الحمدلله منډه وم. نور ملګرو والجماع عقیده ګورئ. په دویم نمبر کې چې کم پیر پسې، کم مجاهد پسې، کم خانقاه پسې او عالم پسې تاسو ځئ، هغه عالم به متقي وي، هغه عالم کې به تقوا تا په سمه لار نشي روانولی. دریم نمبر کم عالم پسې، خانقاه پسې، مدرسې پسې، جهاد پسې تزي، درېمه نښه به پکې دا وي چې د عالم به مخلصه وي، خو دی به خپل دولت ته نه، خپل ځان ته نه، دی به د مظلومې عقیدې ته او د مظلوم الله دا څلور واړه خوبیان یو ځای کړي وي. زما شیخ شیخ الاسلام والمسلمین غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه کې الله څلور واړه قربانیانې او صفتونه یو ځای کړي. تاسو کتو د باړې په ځمکه باندې د منګلي او د منیر شاکر بېدینه په نوم چې کوم تحریک راوتی و، زه نن هم چې بعضې ځای کې ذکر وکړم بعضې ملګري خفه شي. ولې خفه کېږي؟ ولې په باړه کې زمونږ شهیدان نو شوي؟ باړه کې د ناموس رسالت باندې د مبارک صاحب په مشرۍ کې مونږ شهیدان نو ورکړي؟ آیا هغه شهیدان مونږ بې ځایه ورکړو؟ نه، نن هم هغه یاد مونږ تازه ساتو چې په باړه کې د خوارجو خلاف مونږ سیفیانو شهیدان ورکړو. مبارک صاحب میدان نه رسته شوی نه دی. د یادونو په مرکز کې چې ناست دی، ما نه هغه د جمعې ورځ هم یادونه نوځي، زه دلته موجود یم په دې ځای کې یم چې د شهید شیخ الاسلام په ښکلي بدن باندې د خوارجو مرمیو لګېدي، وجود مبارک په وینو باندې سور شو، ورسره والد ګرامی ولی کامل خواجه محمد حضرت شهید رحمت الله علیه په شهادت ورسېدو. ما نه هغه د قیامت ورځ هم نیریږي. تاسو نه پوښتنه کوم زمونږ شهیدانو شهادت څه دپاره ورکړی؟ آیا ریاست دپاره یې ورکړی؟ نه. د خپل شهرت دپاره یې ورکړی؟ نه. د مظلومې عقیدې او د مظلوم امام د مذهب په دفاع کې ورکړی. که مبارک صاحب په باړه کې د خوارجو مقابله وکړه، شهید شیخ الاسلام د داعش په نوم د خوارجو مخالفت وکړو، خو مونږ څه کوو؟ که مونږ وایو چې د باړې شهیدان هم اړخته کېده، که مونږ وایو چې د شهید شیخ الاسلام وینې هم اړخته کېده، دا خو زمونږ انصاف نه شو، وفا مو نه شوه. مونږ به هله شیخ صاحب سره وفا کوو چې کم سړی د اهلسنه والجماعت د عقیدې په خلاف روځي، مونږ به د هغه مخالفت کوو. مونږ له الله دا جرأت راکړی دی
هر چاته دا پته ده چې شهید شیخ الاسلام د داعشیانو خوارجو د لاسه په شهادت باندې رسېدلی دی د هغه وینه به ځمکې ته نه تویوئ د هغه وینې سره جفا مه کوئ مهرباني وکئ دې نه پس هم د عقیدې مخالفت ته خلک روځي دې نه پس هم یهود او نصرانیان لګیا دي په مختلفو نومونو به خلک روباسي مونږ پرون هم دا چغه وه چې مونږ نه دیوبندیان یو نه بریلویان یو اهل سنت والجماعت احناف یو زمونږ نن هم دا چغه ده چې مونږ نه دیوبندیان یو نه بریلویان یو مونږ اهل سنت والجماعت احناف یو او د مهدي اخر زمانه پورې به زمونږ د سیفیانو او کاروان د نابغه به دا چغه وي چې مونږ یو ډلې ته هم ځان نه سپارو مونږ حق پرسته خلک یو مونږ هغه خلک یو چې دشمن ته سترګې کې سترګې اچو جواب ورته ورکو ولو که هغه په هر لباس کې وي په هر ملک کې وي په هر ځای کې وي زمونږ ډیوټي دا ده چې مونږ به د دین د دشمنانو ملا ماتو شهادت نه به نه یېرېږو قسم دی چې د شهید شیخ صاحب وینه مونږ ولیده او هغه مبارک وینه تلکه د هغې نه پس خو ما دا یره داسې پرېښې ده لکه یو سړی چې کفر نه لري تښتي الحمدلله هغه جرأت او همت الله مونږ ته راکړی دی خدای ولې راکړی دی دی ځکه راکړی دی چې مونږ د شهید شیخ الاسلام غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه په غیږه کې تربیه شوي مونږ د هغه د لاسونو د سورو لاندې تربیه شوي مونږ د هغه د حنفیت او د اهل سنت مینه تربیه کړي زما به ټولو ملګرو نه دا مطالبه وي هغه سیفیان چې هغه یې نن چغې دا وایي چې مبارک صاحب بریلوی او غلطه باندې دي مبارک صاحب دا چغه نه ووالي دا سیفي بل چاته کار کوي نوم د مبارک صاحب استعمالوي هغه سړی چې دا چغه وایي چې مبارک صاحب دیوبندي و دې نسبت زمونږ استعمالوي کار بل چاته کوي زمونږ د مبارک صاحب عقیده داوا چې مونږ اهل سنت والجماعت یو مونږ احناف یو کم سړی چې د شیخ صاحب شاګرد دی او هغه د شهید شیخ الاسلام د خبرو مخالفت کوي یا ځان ته دیوبندي او بریلوي وایي د شیخ صاحب تر مرګه د عقیده نه وه هغه په دې باندې ولاړ نو هغه په دې وینا نه ده کړې خو د حق پرستو مخالفت هم نه دی کړی زما شیخ صاحب عالمي نظر لرلو هغه مبارک نظر دو چې زه د خپل مظلوم امام په مذهب دا ټول خلک را یوځای کم هغه مدرسو والا دي که علما دي ګوره هغه مبارک به دې ته ترجیح نه ورکوله چې صرف سیفیان را یوځای کم ولو که مونږ سیفیان یو هغه مبارک به وي که قادري دی که چشتي دی که دیوبندي بریلوي دی خو چې عقیده اهلسنت ترې راضي دي را یوځای شو راځئ چې د وهابیانو مخنیوه وکړو راځئ چې د پنجپیریانو مخنیوه وکړو راځئ چې د شیعاګانو مخنیوه وکړو نن مونږ کوم دې مقصد ته ژوندي یو چې مونږ به د شهید شیخ الاسلام دا میشن په مخ وړو به که نه به وړو په کلکه جواب راکوي وړو به که نه به وړو او چې کوم سړی دا نکتې لټوي چې شیخ صاحب دلته خطا دی شیخ صاحب دلته هغه د ما سره کښېني مونږ الحمدلله دا استعداد لرو علمي میدان کې هم لرو که منطقي لحاظ سره نه وي هر لحاظ سره وي د شهید شیخ الاسلام دفاع ته مونږ ولاړ یو الحمدلله په نره ورته ولاړ یو په مونږ احسان نه دی دا خبره یاد کوي ما ته ګاډي کې ملګري وي د شیخ صاحب په سیفیانو احسان دی په سیفیانو نه د شیخ صاحب په ټول امت احسان دی د شیخ صاحب په امارت اسلامي احسان دی په شیخ صاحب په ټول امت مسلمه احسان دی ولې هغه داعش چې افغانستان کې راووتو د مسلمانانو بې ځایه وینې تویولې 20 کاله وړاندې زما شیخ صاحب دا چغې والي ای د امارت مشرانو وابیان د صف نه وباسئ دا ناسور دی دا بدنامي ده خلکو نه منله وایي مونږ اتحاد راولو خو چې کله داعش راغی او مسلمانانو وینې تویې کړې ټولو چغې ووالې چې شهید شیخ الاسلام په حقه باندې و که نن دی که سبا دی زما د شیخ نظر ته به راځي مونږ تعصب دیني نه کوو مونږ تعصب مذهبي نه کوو مونږ تعصب عقیدوي نه کوو زه نن هم ټولو ته د ریکارډ په ذریعه پیغام ورکوم راځئ چې د حنفیت په یو لباس یوځای شو راځئ چې یوځای شو د اهلسنت والجماعت په جامه کې یوځای شو پرېږدئ نورې ډلې ټپلې دا ټولې جهنمي ډلې دي یو اهلسنه والجماعت او حنفیت دی الحمدلله د شهید شیخ الاسلام په نقش قدم باندې د تلو توفیق را نصیب کړي زما غلام